سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ونه ګرانو قدرمنو اوریدونکو ښه راغلاست افغان میډیا ته د نړۍ تازه او مهم خبرونه له موږ سره نن مهم تازه خبر سلامونه ملګرو نن ورځ تازه خبر له موږ سره واورئ نن ورځ د ننګرهار ولي ضیاءالحق امرخیل خپل چوکۍ نن طالبانو ته پرېښوده او طالبانو خپل ولي نن رسمي معرفي کړه او ګران هیوادوال په خدمت کې یې چمتو کړ ګرانو قدرمنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د افغان میډیا څخه د نړۍ تازه او په خصوصا د افغانستان په اړه تازه او مهم خبره له موږ سره واورئ